ولا سټه شه نوی ګیم راغلی پبجي یاره پوه شوې اوس پکې وسیلم په پیسې راساني سه پلار ته ویلی شم نه او په پلار ته مې ووایي نو بلته کور نه مې وباسي یار نو څه به کړو دې پیسو لپاره چې لکه وزیره پلار ته د دې لپاره څه لوې پلار غریب خو دې ځان لره ټیکسي ډرایور دی هغه تا له دې له پیسې درکړي یو شونډې وړه درنه راوړي نو څه وکړو یار ګیم هم کول دي که نه یار څه په سمله سټه شه لکه هلترکه زرګه شابه کنه مړه وای سمله هلکه وزیره استاد خوښوي زه به درنه لاړ شم یاره تاسو مشغول اوسئ ځکه چې زما خو دلته ځان څه پیدا ونه کړه ځه ټایم مه درنه لاړم بس موږ موضوع که نه موږ څه کړو ها باچا څنګه حال دی خیر دی باچا بس کارونه مارونه خو بس دغه حال دی کارونه نشته ډېر کم دي او خرچې دومره سیوا شوي دي چې د بچو ډیمانډ هم پرې مونږ نشو پوره کولی نو دې خوا مونږ اوړه پیدا کړو غوړي پیدا کړو که نه څه وکړو والله ډېر کار ګډوډ دی خو دا لیول نه سیوا کېږي یو بل یې غړ ته پلار مړه رنګونه شروع کړي دا دې څه کړي یو خو ته یا مورې روټۍ خورم روټۍ لړدم خو دا چې لیول خو به راکم که نه مونږه په زړه باندې داغلي خلک زمونږ د هر چا سره زړه خوږېږي دا به که خیرې پاروي ته ځي ها نیر صاحب مهنګایي دومره زیاته شوې ده زړه مې وایي چې دا ګاډۍ مې خرڅ کړې او یا مې د دې خوړ نه ښکته وویشتې او ځان مې ترې بېغمه کړې کارونه شته نه واشنا ستا خبره صحیح ده زه خپله دونه ټینشن کې یم قسم دې زه وایم چې دا خپل کوټ خرڅ کړم او دا بوټان خرڅ کړم جیب کې را سره یو روپۍ نشته زه په خپله د دوی خرڅو دومره تنګ کړی یم دومره وایم چې زه څه وکړم حضرت ولي تا ته ګوره ما وویل چې ته دې خپل زوی له دا موبایل ماله پوه شوې تا وله په موبایل اخیستی دی دا ټایم چې کوم دی د هغه د تعلیم دی دا موبایل نه دی دا به یو ورځ هغه ته دومره نقصان جوړ کړي که نه چې سبا به بیا تم خفی یا باندې تا څه ځان شرمولی دی ولې مورې پلار ته ټول خلک په کوڅو کې پې غرونه کوي او ته راغلی دلته ټیک ټاک کې پبجي کې دا تا څه ځان شرمولی دی و مورې چې تل پیسې نه راکړي او دا جي هم پیسې نه راکړي نو زه به دا پبجي پس وکړم و مورې دا جي ته مې هم 25,000 روپۍ درکړې نه هغه راکړي نه ته راکړې دا به څه کېږي زما آی ډي دلته بنده شوه یا بچې ته ډېر خفه یې نو ما پرېږده لږې لږې پیسې جمع کړې وې او زه تاله به یې درکړم دا واله بچې چې ته خوشحاله بس دې دنیا کې صاحب زما ته مور کار دې وکړو ها اوس په بس کار کېږي که خیرې مورې بس زه ځم صحیح ده یا بچې کېنه ډوډۍ وخوره که نه بس چې پیسې دې راکړې دا د ما روټۍ دا هر سر څه دي زما چې د آی ډي ځان له فالو کړم نور به ګورو دا اوسني څه بچي دي نه په چیر روټۍ څه پروا شته او نه په ځان څه پروا شته ټول داسې شي دي او دا چل دی وخت والکه ته خو دلته کې د پردو سوپیادو ته د ډډه والی ده داسې بېغمه یې او هغه زوی دی نه دی هغه ټول ورځ په پردو کوڅو کې او په پټو کې ګرځي ټیک ټاک یې کوي پوه شوې څه کار روزګار یې نشته مړه زه خو یم له وړ پیکې ته پوه شوې او پینډۍ ته یې مزدورۍ له ولېږه یاره یوازې ته نه یې ته زمونږ ورور یې او ما ته ډېر شکایتونه میلو شو په دومره تنګ راغلی یم چې زه وکړم څه خفه کېږه مه خو دا هر څه ستا د لاسه شوي دي پوه شوې د هغه چې نن څه دی که نه دا ستا د لاسه شوی دی تا وله موبایل اخیستی دی پیسې وله بېسیاره ورکې ما تا ته مخکې هم ویلي و اوس هم درته وایم سبا به ډېر سخت خفه یې لاړم درنه ښه پرې مغزو مې داسې درد دی یار نه کار نه ډېټ میلاوېږي نه ټوپور یار دا به څه کړو سمله دې خوشه پرېږده دا چې ولې خلک ما ته پې غرونه کوي په لارو کوڅو کې او ته لګیا ټیک ټاک کې پبجي کې بس لږ راکړې ځه نشته موبایل نشته لږ راکړې نو لاړ موبایل لاړ بس نن نه پس موبایل نه مانم یو هفته پس پر له موبایل در کوم د یو هفتې نه مخکې تا ته موبایل نه میلاوي نشته موبایل پلار باندې موبایل وړو سم پرې مازغو یې راله بوج کو ټول لیول به راله خراب کړي دونه پیسې مې پرې لګولې دي
دا به څه کېږي دا پلان مې تماشه سره لپاره په دې ورځې لپاره ایښي که نه دا مو استعمالول غواړي ناجي موبایل راکې یا به وروستو خفه یې موبایل دې نشته تا بیا د موبایل ये बच्चे इधर क्यों बुकलो तो तुम जीरो से नहीं करेंगे बताओ बोले भगवा اوهو دا مسیج لکه ما خو مور نه وشته یار دا خو ما خو دا ګیم دی یار دا خو ګیم نه دی یار دا به څه کېږي نورې یار ځان مې دنیا نواره کړه او آخرت مې نواره کړه یار دا به څه کېږي یار اجازه هغه د سیټو شروع کړی دی چې کنیر واره په مور په ځوړ وشته تاسو وزیرا دا دې څو کړل ظالما خپل جنت ته ځان له خپله تباه او برباد کړو دا دې څو کړل یا خلکا دا اوسني څنګه ډکان دي په پبجي او په موبایلو کې دونه اخته شوي دي دومره چې دام تیر دي چې دا زما مورو دا او قبله وزیرا زه دې تباه او برباد کړم او ځان دې تباه او برباد کړم زموږ د دې ویډیو مطلب هرګز د چا پورې خندا کول نه دی او نه د چا زړه ځارول دي زموږ د دې ویډیو مطلب صرف او صرف دا دی چې د گیمونو خپل ټایم دی او د مور او پلار خپل ټایم دی او د خپل روزګارونو خپل ټایم دی ګرانو ملګرو د خپل مور او پلار ډیر زیات خیال وساتئ دا د هغه چا نه تاسو کې چې د چانی ګرانو ملګرو په دې ویډیو کې زموږ څه غلطي شوي یا زموږ په خبرو ستاسو زړه ازار شوي ستاسو نه معافي غواړو چې چرته مو سه خاده او بادو سه والسلام